نو ډمې ډېر زیات خپه شو چې کله دا خبره مونږ ته ورسېده چې یو بچي خپل پلار خپله مور وویشته او والد صاحب یې وفات شو، مور یې لا اوس هم په هسپتال کې ده. ډېر د افسوس مقام دی جي. ټیک ټاک دا هم یوه نشه ده، لکه څنګه چې چرس، افیم، پوډر دا نشه ده، دغه شان ټیک ټاک هم یوه نشه ده. دومره پوره خبر شو چې د والد صاحب خپل بچی نه موبایل واخیسته، بچی ته نور ټیک ټاک دا ویډیوز مه جوړوه، مونځ ته د الله عبادت ته ځه. د ماشوم چې کوم د په دې خبره باندې پلار پسې تمانچه راواغېسته، خپل پلار وویشته، خپل مور وویشته، ته ولې ما د ټیک ټاک نه منع کې؟ نو دلته چې زه ډېر خفه شم، ډېر د افسوس مقام نه. زه خو تاسو له بار بار وایم چې مه استعمالوئ دغه اپ، مه استعمالوئ، دا ډېر بېکاره څیز دی. تاسو یقین وکړئ چې دا یوه نشه ده، دې نشې باندې څوک راووړي نو هغه بیا سړي نه د عظمې رشتې چې کوم دی دا ختمی، لکه څنګه چې د ماشوم خپل والد صاحب وویشتله، په وینو رنګ که او خپله مور وویشتله، عظمې رشتې چې کوم د ختمې کې. نو قدرمنو دا صرف د ټیک ټاک په وجه باندې، د ویډیوز په وجه باندې خپلو بچو ته په لاس کې موبایل قطعاً مه ورکوئ، ولې چې په بچي باندې دا موبایل چې کوم دا ډېر غلط اثر غورځوي. بیا ولا چې کمې عظمې دا رشتې وي، کمې نږدې رشتې وي، هغه هم وله څه نه ښکاري. تاسو کوششونه دا کوئ چې خپل بچو ته په لاس د 20 کالو نه، مطلب چې د 20 سالو نه کم عمر د ماشوم وي، هغه ماشوم ته په لاس باندې قطعاً موبایل مه ورکوئ. قسم په خدای چې دې ټیک ټاک د خلکو زندګي تباه کړه.